قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ستړي مشئ د نن ورځې تازه مهم او ډیر لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډه کې واورئ. شاسوار نن په ټولنیزو رسنیو ویډیو خپره کړې ده او ویلي دي چې 2 کاله کېږي نوموړی تبلیغ کولو ته مخه کړې ده، خو هیڅ چا یې پوښتنه نه ده کړې او له خورا اقتصادي مشکلاتو سره مخ شوی دی چې له همدې امله بیرته د موسیقۍ ډګر ته راوځي. کابل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وايي نن سه شنبه سهار په 2 بجو یو ځانمرګي بریدګر د کابل 5مې حوزې اړوند قمبر څلور لارې ته نږدې برید کړی چې په پایله کې 2 ملکیان او 4 پوځیان وژل شوي دي او د 5 ملکیانو په ګډون 12 تنه نور ټپیان شوي دي. ملي دفاع وزارت د ملي دفاع وزارت وایي چې په هرات کې او غور ولایتونو کې تر 100 ډیر وسلوال طالبان له افغان امنیتي ځواکونو سره یوځای شوي، خو طالبان بیا دا خبره ردوي. د ملي دفاع وزارت لخوا په خپره شوي خبرپاڼه کې دا خبر خپور شوی و. ګلبدین حکمتیار انجینر ګلبدین حکمتیار وایي که مو قانوني غوښتنې نه منل شي پایلې به هیڅکله ونه مني. حکمتیار دا خبره نن په یو خبري ناسته کې کړې. ګلبدین حکمتیار ویلي د ټاکنو کمیسیون د هرې رایې پر وړاندې مسؤلیت لري. د حکمتیار په خبره کمیسیون حق نه لري چې ان یو قانوني رایه هم باطله کړي او دغه راز حق نه لري غیر قانوني رایې په حساب کې راولي. ټرمپ له هغه وروسته چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د یو افغان عسکر په ډزو 2 امریکایي عسکر وژل شول، امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د وژل شویو 2 امریکایي عسکرو کورنیو سره د تعزیت لپاره د ډور ښار ته ورغلی و. د دغه 2 امریکایي عسکرو مړي تېره شپه امریکا ته ورسېدل او په یو پوځي اډه کې جنازه ترسره شوه. کابل پلازمینې کابل په شاهرینه سیمه کې د ټایمز په نوم یو رستورانت کې د لومړي ځل لپاره روباټ څخه د ګارسون یا کارکوونکي په توګه کار اخیستل کېږي، خو له ځان سره یې ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. د رستورانت د مسؤلینو پر وینا په دې روباټ کې ښېګڼه دا ده چې دا روبوټ کولی شي په ډیر ښه شکل سره د مشتریانو غوښتنې د هوټل تر منیجره پورې ورسوي او هممهاله جوړ شوي خواړه هم تر مشتریانو پورې ورسوي. ترکیه راپورونه له مخې سوریه کې د ترکیه پوځ او د بشر الاسد پوځ ترمنځ خونړۍ نښتې شوي دي. د سوریې ادلب ښار کې د ترکیه او سوریې پوځ ترمنځ د نښتو او توپونو د ډزو له تبادلې وروسته چې پکې 15 ترکي پوځیان ووژل شول. خلیلزاد ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼې راپور ورکړی چې د طالبانو سیاسي مرستیال ملا برادر د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره د توافقنامې لاسلیک په اړه غوښت ځواب غوښتی دی. ورځپاڼه لیکي ملا برادر وروسته تر هغه یاد اقدام وکړ چې د دې ډلې جنگي قومندانانو له خپلو سیاسي مشرانو غوښتل چې د سولې خبرې چټکې او لا سرعت ورکړي. ارګ د افغانستان کابینې د یو شمېر نورو طرحو د تایید ترڅنګ د رسنیو د کارکوونکو د مسؤلیت او امنیت د ټینګښت او د هغوی د حقونو د تامین په موخه مقرره تصویب کړه. محکمه له نشي توکو او مسکراتو سره د مبارزې عدلي مرکز لومړنۍ محکمې د نشي توکو یو کاروباري پر 10 کاله بند محکوم کړی دی. دغه علني محکمه پرون په کابل کې د یاد مرکز په لومړنۍ محکمه کې جوړه شوې وه چې د معذب څارنوال لخوا صورت دعوا ولوستل شوه. ننګرهار د ننګرهار خوږیاڼو ولسوالۍ په یو کلي کې ولسي خلکو د یو کلینیک جوړولو لپاره ولسي حشر کړی دی. د راپورونو په اساس چې د کلینیک ځمکه هم د سیمې یو تن له لوري ورکول شوی چې اوس یې آبادولو ته ولسي خلکو عمومي حشر کړی دی. کرکټ بورډ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د ملي لوبډلې پر چټک لوبغاړي شفیق الله شفق د نامعلومې مودې لپاره بندیز ولګاوه. د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي چې پر شفیق الله شفق د فساد پر وړاندې د مبارزې قانون څخه د سرغړونې په تور د فبروري له 10 نیټې څخه تر وروستۍ پریکړې صادرولو پورې بندیز ولګېده. طبیعي پیښې د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي په هغو څو ولایتونو لپاره یې بیړني تدابیر نیولي کوم چې پکې د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکول شوی دی. د یاد وزارت ویان احمد تمیم عظیمي رسنیو ته ویلي پیل کې هرات، غور، بادغیس، هلمند، ارزګان، کندهار او زابل ځانګړي کړی چې ښایي پکې تر نورو مخکې سیلابونه راشي. خوست د افغانستان سویل ختیځ خوست ولایت کې د ښوونځیو له پیل وړاندې یوه ډله نجونې کور په کور ګرځي او په ښوونځیو کې خلک د خپلو بچیانو شاملولو ته هڅوي. دا نجونې وایي هڅه یې دا ده چې هره جمعه ورځ په کور او کلي په کلي د زده کړو کمپاین وکړي. امریکا
امریکا د نوي مالی کال لپاره په افغانستان کې خپل پوځي لګښت په تیرې یوه لسیزه کې تر ټولو ټیټې کچې ته راکموي چې د روان مالی کال پرتله به 3 میلیارډ ډالر راکم شي. په افغانستان کې د امریکا پوځي لګښت 18 میلیارډ ډالر دی چې په روان کال کې به 14 میلیارډ ډالرو ته راټیټ شي. اروپا که څه هم د کابل د نننۍ برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي د دغه برید له عاملینو غوښتي چې د قصابۍ پر ځای سیاست وکړي. ناټو او د دې تړون د شریکو هیوادونو دفاع وزیران د افغان سولې د هلو ځلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو په اړه سبا او بل سبا د بلجیم په پلازمینې بروکسل کې غونډه جوړوي. د ناټو د سرمنشي ویان مرستیال پیرز کازالي او غونډه په درشل کې ازادي رادیو ته وویل موږ د جګړې پای ته رسیدو او د سولې راوستلو لپاره د متحده ایالتونو د هڅو هر اړخیز ملاتړ کوو. د چین چارواکي ویلي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس له ناروغۍ له امله د مړو شوو کسانو شمیر تر زرو اوښتی او لسګونه زره نور کسان پر دې ناروغۍ اخته شوي دي. دغه ناروغۍ چې د چین له ووهان ښاره پیل شوی اوس د ټول چین ترڅنګ په 25 نورو هیوادونو کې هم خپره شوې ده. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ.